الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. هنا ولا قد ما توخر مني. المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرسل أغا رواية توي چه مشهوره ده چې تابعي وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا. زي د مرسل لغوي تعریف، د مرسل اصطلاحي تعریف، او اسباب د ضعف د مرسل. ولې مرسل ضعیف دی او ولې مرسل ضعیف هم کیږي قوي هم کیږي، خو چې ضعیف کیږي ولې ضعیف کیږي چې قوي کیږي ولې قوي کیږي. بهرحال پر دې باندې راځو. مرسل د ارسال څخه دی. ارسال ډیر معنی دي، خو عمومي معنی دا د اطلاق پر خپل طبیعت پرېښول. نو دا مرسل چې دا د مرسل روایت وکړي د دې معنی هم دا ده چې دا د غیر مطلق د نبی علیه السلام سره وکړي. هغه قاعده چې دلته په مابین کې کوم قید و هغه دی چې دلته کوم قید و هغه د مابین زده کی، نو مطلق پر خپل اطلاق پرېښول. او اصطلاحي تعریف چې دی کوي د متأخرینو عام متأخرینو تعریف دا دی چې تابعي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي، یعنی صحابي د مابین زده کی، یعنی صحابي. خو بهرحال دلته دا احتمال هم شته چې تابعي دی کی، صحابي دی کی، څوک دی کی، خو هر احتمال شته. خو بهرحال دغه ته دی عموما مرسل وایي. لیکن دا د متأخرینو اصطلاح ده. دا په دې وجه ده چې په دې کې هغه اختلاف دی. په نورو انقطاعات چې هغه مقبول نه دي په هغه کې اختلاف نشته. دا متأخرینو چې دا خاص دغه نوعه که په دې کې یعنی دی ګرم نه دي. اصل وجه ده چې دا اختلاف سوی دی دا په دغه مرسل کې سوی دی. په هغه نور مراسلو کې، په هغه نور انقطاعات کې هر انقطاع مرسل ده. یعنی ګوري مراسل د ابو داود، مراسل ابي داود، کتاب مراسل دا چې دی مراسل د ابن ابي حاتم، دا چې راواخې په دې کې بیخي ډېر انقطاعات دي. دا منهج النقد دا د هغې امثله ذکر کړي دي چې ډېر انقطاعات داسې دي چې هغه د صحابي او دغه مابین در صحابي پورې رسېدل لانی په مابین کې دی. وایي دا مرسل دی، وایي دا څوک دی مرسل دی. نو متقدمین ائمه هر انقطاع ته مرسل وایي، خوای اعزال وي، خوای انقطاع اخر وي، خوای دوه په سند کې، خوای تابعي وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ټول ته څه وایي مرسل وایي. البته بیا څه نه درېږي چې بار د ابن ابي حاتم دې ته مرسل ویلي دي، اولا کې دلته تابعي صحابي نه دی غورځولي، نو دا مرسل نه دی، دی کې خطا وتلی دي. البته به دا رقم نه وایست. دا هغوی اصلاح عامه ده. او د متأخرین و اصلاح چې بیا ده هغه خاص دغه ته وایي. او متأخرین ولې دا قسم خاص کړي څه وجه ده؟ هغه اختلاف عین په دغه کې دی. په نور کې تقریبا اتفاق دی، هغه انقطاعات هغه مردودي دي. په دې پوه شوست؟ راځئ لغوي تعریف سو او اصطلاحي تعریف. خو هغه سو علم علامه سقط ذکر الصحابي، دا اصطلاحي تعریف سو د پرنیاز باندې. او حافظ ابن حجر رحمه الله نو متقدمین مرسل هر منقطع ته وایي. بهرحال دغه مرسل ته ډیر مرسل وایي، دغه مرسل ته دیم ډیر مرسل وایي. حافظ ابن حجر رحمه الله یو خبره کړې ده په نزهه کې، هغه وایي دی چې کله فعل استعمال کې ارسله، نو په دې کې دی هر انقطاع ته اشاره کوي. خو چې کله د اسم څخه کار واخلي، اسم مشتق مرسل ووایي، بیا مرسل هر منقطع ته نه وایي. چې دی ووایي چې په فعل استعمال کې ارسله، په دې کې هر انقطاع راځي. دا به وایي سره دا به نه پرېږدي. په دغه وجه موږ دا کتاب موږ ځکه ټایپ وو او نشروو چې دا د دې د اهمیت وجه ده چې کله دی ارسله ووایي هر انقطاع ده. او که چیرې دی څنګه ووایي مرسل خالص اسم یې ووایي، بیا خاص دغه مرسل جمله دی. خو دا خبره صحیح ځکه نه ده، ځکه په خپل معیار نه ده چې د مراسلو نوم د دې خو نوم د مرسل دی. په دې کې هر انقطاع ذکر دی، د دې نومو سره ضد ده. دا خبره دا څه پر مرسل چې لیکل شوی د ګردو نوم مرسل پکې شته، خو په دې کې نورې انقطاعات هم څه پکې سوي دي داخلي سوي دي. په پوه شوه زما په خبره؟ راځي نو اسباب مرسل روایت راځي. ويقع في المراسيل انواع الخمسه الماضيه. په مراسلو کې دا 5 نوعي چې صحیح دی، حسن دی، ضعیف دی، خفیف الضبط، شدید الضعف دی، موضوع دی. دا ګرد انواع چې په صحیح کې جاری کېدل، په متصل روایت کې، په مرسل کې څه پکېږي جاری کېږي. په دې پوه شوست؟ دا یو خبره. او مرسل په خپل ځای کې خو یو ور دی ضعیف دی،
اما دا چې بعضې ځکه دا سړی معلوم نه دی چې څوک دی، نو د دا وجه څه په دې کې څه ضعف خو راغلی، وروسته چې بیا در ده پورې رسېږي بیا دغه انواع لیکي چې در دا مرسله پورې رسېږي بیا څه پکې دي، دا انواع پکې دي. فمن صحاح المراسيل، صحیح مراسیل چې دي مرسل سعید بن المسیب او د مسروق او د سنابحي او د قیس بن ابي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. چې در تابعي کبیره پورې ورسېږي که څه بیا هم احتمالات پکې دي، حجت دی، بیا هم څه دی، حجت دی، بیا هم څه دی، حجت دی. ځکه تابعي کبیر کې اقوا دا ده چې د بنو خالد صحابي غورځولي، که دا معلومه شي چې خالد صحابي بیا خو مشکل نشته، بیا خو مشکل نشته، خو بیا هم دا احتمال پاتېږي چې کېدای شي د بل چا سره نقل کړي، یاره کله کله صحابي د تابعي سره نقل وکړي دا کېږي، نو خو بیا هم هغه احتمال پاتې دي چې هغه احتمال پاتې دي، نو هغه ضعف هم برقرار پاتې دي. صحیح شو. اسباب د ضعف فإن المرسل فإن كان في الرواة ضعف إلى مثل سيد المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات. ګوري په دې خو مثال خلاص دی، دا نور شان ذکر کوي. ګوره در سعید ابن المسیب پوری په دې روایت کې څوک رالی، ضعیف راوی رالی، ضعیف وهن شدید والا پکې رالی، متروک او کذاب پکې رالی، موضوع بیا غرضول کیږي. نعم. وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط طبقة كمراسيل د مجاهد د إبراهيم د شعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبل قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. ګوره د دې مراسیلو ته معضلات و منقطعات وایي، ماته ټول چې په ارسال کې هر انقطاع راځي هغې دا رقم بیا دې ته دغه وایي. فإن غالب هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناد اثنين. نو دلته پر دا مرسل باندې دا ګمان کېږي چې ده دوه کسان درې کسان دغونه یې غورځولي دي. اوس راځو اسبابو د ضعف د مرسل. دا مرسل قوي کېږي هم ضعیف کېږي هم، اسباب یې څه دي؟ صحیح شو. یو پر دا بحث کو، یو پر احتجاج بالمرسل مې لږ بحث کړی دی، لږ لا نن پر کو پوره بحث بیا بل وخت ګورو. اسباب د ضعف د مرسل هغه یو سبب دا دی چې یو سړی چې دا ارسال کوي د دا مشهور وي په روایت چې د روایت کې د ضعفاء د روایت د ضعفاء څخه په دا وجه د مرسل څه په وجه ضعیف د یو سړی مرسل چې ضعیف وي هغه وجه دا ده چې د مشهور وي په روایت د چا سره د ضعفاء سره د روایت. نو اوس د دې په مقابل کې قوي مرسل بیا هغه رالی د دې سره خود به خود په مقابل کې چې کوم سړی معروف وي په روایت د ثقاتونه د هغه مرسل بیا څه چم پیدا کوي، قوت پیدا. صحیح شو. د دې ځای پورې خبره د دې وجه سره احمد ابن حنبل سره د مراسیلو د یحیی ابن ابي کثیر په اړه باندې پوښتنه وسوه چې ته د یحیی ابن ابي کثیر په مراسیلو کې څه وایې؟ فقال لا تعجبني، خوند نه راکوي. ولې؟ لأنه روى عن رجال ضعاف وصغار. دا در چا سره روایت کوي؟ د ضعیف راویانو سره روایت کوي، د صغارو سره هم کوي، د غیر معروفینو سره هم کوي. نو ماته هغه دغه مراسیل ماته خوند، د یحیی ابن ابي کثیر مراسیل ماته خوند نه راکوي. امام اجوري وایي ابو داود رحمه الله سره پوښتنه وکړه چې مراسیل عطا او مراسیل مجاهد په دې دوه کې کم یو اولاد؟ مراسیل د عطا شه دي که مراسیل د چا؟ د مجاهد. هغه جواب ورکړي، څه ورته وایي؟ قال ابو داود ورته مراسیل مجاهد هغه اولادي، عطا كان يحمل عن كل ضرب. عطا د هر ضرب د انسانانو سره د هر قسم انسانانو سره روایت کوي. ګوره دا ثقاحت په دې ورلی د مجاهد د اولاد چا اولاکو ابو داود رحمه الله الله کنه کول، ولي هغه د ثقات او د عطا د کمزوري کول، ولي كان يحمل عن كل ضرب هغه درجه. امام ترمذي رحمه الله وايي هغه د چې د مرسل حدیث ضعیف دی او دا علماء ضعیف کړی دي، ولي دی څه وايي؟ دی دغه وجه باندې ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات. دا ائمه د چا او چا سره روایت وکړ، ثقات یې کړی دي، د غیر ثقات نه یې کړی دي. فإذا روى أحدهم حديثا
وارسله لعله اخذ عن غیر ثقه. نو اوس یو روایت دی وکي او دا مرسل کی، نو اوس خو دې کې دا احتمال هم شته ځکه دی خو روایت د چا څه هم لري، د ثقاتو هم لري، د غیر ثقاتو نه هم لري. نو په دې روایت کې احتمال دا پاتې شو چې دا به د چا سره اخیستی، د غیر ثقات. یو سبب خو یې دا سو چې دغه راوي دا روایت کوي د چا څه. نو اوس یو سبب د قوت بیا څه، دا راوي روایت کوي د چا څه، د ثقات. یو دویم سبب په دې وجه باندې مرسل روایت ضعیف سي چې دا کم څوک چې ارسال کوي در هغه پورې قوي سند نه لري، چې در سعید ابن مسیب رسیږي در هغه پورې چیش نه لري. نو په دې وجه باندې دی څه شي، انو اوس بالفور د قوت وجه مرسل راوړي. نو په دې وجه بیا دی څه وي چې در مرسله پورې دی خپله قوي سلسله لري. صحیح شو. دا رقم دریم سبب د ضعف د مرسل څه دی، قوي الحافظه سړی وي د قوت د ګوري. ما درته ویل دا علم دا ریاضي رقم نه دی، 2 + 2 = 4. دا کله د چا روایت په دې وجه باندې ضعیف شي چې د حافظه ډیره قوي ده. کله د چا روایت په دې وجه باندې ضعیف شي. د دې لپاره امام ابن حبان رحمه الله مجروحین کې دوه امثله راایستلي دي. خدای دې وکړي چې زما په یاد ما خالي اشاره ورته وکړه چې دا دوی کیسې دي. یو خدا دی د عبدالرحمن ابن مهدي څخه هغه دا روایت کوي چې ذاکرني ابو عوانه بحديث فقلت ليس هذا من حديثك فقال لا تفعل يا ابا سعيد هو عندي مكتوب فقلت فهاتي فقال يا سلام هات الدرج ففتش فلم يجد شيئا فقال من اين اوتيت يا ابا سعيد قلت هذا ذكرت به وانت شاب فظننت انه من احاديثك. دی وای دا ابو عوانه ماته یو حدیث بیان کړي، باره ما ورته وویله چې دا ستا حدیث نه دی. هغه د خدایه وبېرېږه زما سره لیکلی دی ته ستا حدیث نه دی، دور ټول راوړه چې درسره لیکلی دی. باره یې هغه ته وویل هاتې درج، ته دا درج راوړه، زما رجسټر راوړه، زما د حدیث کتاب راوړه. هغه چې راوړه چې ویې کتې دور یې کوي هېڅ رقم یې نه کوي. باره تا ته څه در معلومه شو چې دا ستا دی؟ ول دا اصل چې ته ځوان وې ستا حافظه ډېره کوي وه، دا ځای مذاکره وه. په مذاکره کې دا وویل سو ستا دا ګمان د هغه وخت ستا یاد سو، ستا خو قوت ډېر حافظې ډېر قوت درلودی. د مذاکرې روایت د دی کې لکه ستا په حدیث کې چې دا د هغې په مذاکرې په مجلس کې ذکر شوی ستا حدیث نه دی. دا نو ګوره د انسان روایت ضعیفه کېږي په څه وجه؟ دا 2 + 2 = 4 والا خبره نه ده. دا ګوره هر روایت نقد خاص غواړي. دا اوس د مثال په توګه دا د انسان په سمج کې نه راځي. ما درته وایي په عللو کې به راسي د ضعیف راوي روایت به د قوي راوي د روایت باندې ترجیح ورکړي په دې وجه باندې چې دا راوي ضعیف دی او دا ثقه دی. د ضعیف روایت په دې وجه باندې ترجیح باندې لري چې دی ضعیف دی. دغه بیا وجه د ترجیح. دا دوه ځای دا نقد ماته معلوم دی، یو ځای ابن ابي حاتم کړی، یو ځای امام نسائي کړی. وای هغه په حفظ کې اولاد خو روایت د صحیح دا څو او دا غره کم یو هغه حکایت يحيى بن معين کړی دی. وای لقيت علي بن عاصم على الجسر فقلت كيف حديث مترف عن الشعبي. وای بیا دا رقم ورته مترف د شعبي د بار په خپل تحديث بیان کړي، بار ورته دا ستا حدیث نه دی او تا ته صدر معلومه دا تا ته په ځواني کې بیان سوی دی. ستا حافظه ډېره قوي ده، دغه وخت په حافظه کې دا مذاکره ده او د دې بیا خپل فرق دی، د مذاکرې روایت دی یو سمدم روایت دی، د دې د مابین فرق دی. په مذاکره کې چې دی خلک رقم شان وای اذا جمعت فقمش واذا كتبت ففتش. الفتاش على القماش، دا سيدي كتابي الفتاش على القماش. چې کله سړی جمع کوي نو هر سره جمع کوي، چې بیا سړی خاص خلق سره اشتراک کوي بیا قماشت کوي. قماشت بیا دا دی چې خاص شی راپورته کوي. په مذاکره کې عامه خبره سیده خیر راځي. د یو سبب خدای سو په حفظ کې چې د حفظ په وجه دی چې مرسل ضعیف دی، دا غي یو وجه قوت د حفظ د دی. او دویم خبره دی دا کې چې دا حافظ دی ډیر ثقه دی، په دې وجه د روایت ضعیف دی. که چیرې د خاص حافظ سره کړی د ثقه سره نو به د اعلان وکړي لا صاحبه لا انا به. که چیرې د ثقه سره کړی وای نو خو اعلان به پکولای، نو خو چې دا د حذف کې معلومه ده چې دلته یو مشکل پکې سته. راځي په دې کې یو روایت دی احمد بن سنان وای كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى ارسال الزهري وقتادة الشيء
د زهري او د قتاده مرسلات هیڅ شي مساوي نه بلل. ويقول هو بمنزلة الريح ولدا دي لك هوا. ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا شيء علقوه. دا حفاظ دا سوى چې شی به واردی به معلقان بسوي، يعني مطلب چې د غیر دغه څه به واردی. او قطان رحمه الله په مرسل د زهري کې فرمایي مرسل الزهري شر من مرسل غیره. د زهري مرسل در ټولو شر دی، لانه حافظ، ځکه دی حافظ دی. هو كل ما قدر ان يسمي السما. هر وخت چې دی وغواړي قادر دی پر دې چې دی دا کوم محذوب سړی چې دی دا دی ښکاره کوي. سو انما يترك من لا يستجيز ان يسميه. دی هغه څوک پرېږدي چې دا تسمیه جایز نه بولي، ضعیف سړی پرېږدي. اوس دلته د چا په ذهن کې دا سوال راځي چې دا به نو خیانت علمي وي. وروره نه دی خیانت علمي، دا دی اصطلاح ده. زهري وایي مې هغه روایت چې ما راوي نه دی ذکر کړی، معلومه دلته مشکل شته، ما په دا نه دی ذکر کړی، دا اصطلاح ده. وایي زهري د زهري مراسل شر د مراسلو دي. بل ځای وایي چې دا بمنزلة الريح دي، لکه هوا دا رقم دي، هېڅ وجود ورلره نشته، یعنی هېڅ یو پر پښو قیام ورلره نشته، د استدلال موقع نشته په چې سړی په وایي دا ضعیف دي. اوس نو وایي ولې؟ وایي دا حافظ سړی دی، که چیرې دلته مشکل نه وای دا سړی خامخا څه پکوي ذکر کوي، چې نه دی ذکر کړی مثلا. نو اوس سړی دا نشي ویلی چې ورور نو دا خو یو خیانت علمي دی. ورور دا د طرز دا دی چې کوم سړی ضعیف دی هغه عذاب کوي، نو په دغه بیا پرېږده. د دا راهنمایي دا درته وکړه چې ما نه کوي ذکر ته څه پکوه، پرېږده. صحیح شو؟ دا اخرنۍ خبره په مرسل کې دغه پاته ده چې مرسل چې قبلیږي دغه دپاره ما خو وختي دا اختلاف اشارتان ویلی و په صحیح کې لا چې وروره مرسل نه مطلقا مقبول دی نه مطلقا مردود دی. چې څوک مقبول بولي هغه شرایط ورته غواړي، چې څوک مردود بولي هغه شرایط ورته غواړي. خو امام شافعي صاحب مردود بولي، خو بیا هم بعضې مراسل صحیح بولي، د هغه دپاره شرایط وایي امام شافعي صاحب. نو دی نه دی چې امام شافعي صاحب مطلقا مرسل رد بولي. دا خپل بیا د امام ابو یوسف رحمه الله، د امام محمد رحمه الله، د امام شافعي رحمه الله، د امام طحاوي رحمه الله هغه نصوص چې د مرسل پر رد دلالت کوي هغه بیخي ډېر دي. خو اوس یو وخت موقع نه ده. زه خالد امام شافعي صاحب مذهب ته ځم، دی مشهور په دې دی چې دی ردي، حالانکه دی نه ردي، دی دغه کوي، دی شرطونه ورته وایي، دی دوه قسمه شرطونه وایي. آخري خبره د متوجه کښېنئ ډېره زبردسته خبره ده. څو قسمه شرایط وایي؟ یو هغه شرایط دي چې په مرسل کې وي، یو هغه شرایط دي چې قرائن خارجه به وي بیا به ارسال قبلیږي، یو هغه دي چې په چا کې وي په مرسل راوي کې، دویم هغه دي قرائن خارجه وي د خارج څخه دا دلیل به وي بیا به مرسل قبلیږي. په مرسل کې کوم شرطونه دي؟ یو دا دي چې ثقه به وي، که ثقه نه وو ارسال مردود دي. او دویم دا دي چې د کبارو تابعینو نه به وي، ځکه چې كلما علت الطبقه چې طبقه څونه لوړېږي بیا هلته حذف د راوي ده هغه هغونه اسانه کېږي، ځکه هغه خیر القرون ده نه، په هغه کې چې حذف سوی سړی. نو یو شرط یې څه شو؟ ثقه. دویم شرط یې څه شو؟ کبار تابعین وي. دریم شرط دا به معلومه سوي چې دی روایت دا مرسل روایت نه کوي مګر د ثقاتو څخه کوي. څو شرایط مې وویل پاخه بیا یادوي، دا بیا مخته په کار راځي. یو څه دی څوک به ثقه مرسل، دویم د کبار تابعین سوي طبقه به لوړي، دریم اوس دا به موږ څنګه معلومو چې دا ثقه دی؟ دی د ثقاتو سره روایت کوي که د غیر ثقاتو سره کوي؟ دا یا خلق علما لا يروي الا عن ثقه، په نص د علماو معلومیږي، یا په نص د خپل نص باندې معلوم شي چې دا زه د ثقاتو څخه بغیر بل چا سره روایت نه کوم، لکه شعبي دی. دا دویه ترکیه. دریم میزان تعذیب الکمال، نور داسې تعذیب التعذیب دی کې وکتلی سي د ده شیوخو کې چې دی مطلب د ده روایت اکثره د چا سوي؟ د ثقات. په خپلو دراسو په دا درو شرطو کې دغه خبره وه، دا وسو دا هغه شرایط دي چې په چا کې دي. او معتزلات خارجیه هغه یو دا دی چې دا مرسل چې قبلیږي چې په بله طریق به بیا مسندن را روایت سوی، په بله طریق به بیا دا مسندن را روایت سوی، نو هغه دا به سره میلاو شي بیا به دا هم قوي کړي. اوس که څوک ووایي نو چې بیا د هغه څه ضرورت وي، ورور کله هغه ضعیف وي دا هم ضعیف وي، نو دواړه چې سره میلاو شي بیا یو شی ځین جوړ شي، یو اصل ولري. دا یو وجه. دویم دا دی بل هم دغه مرسل به وي لکه دغه، دا مرسل دی، بل مرسل به دغه رقم راغلی لکه دغه. خدایو به د بصرې والا مرسل، بل به د مدینې والا مرسل، د یوه ځای به نه وي، اختلاف د مخرج به وي. که دواړه د مدینې منورې نو خو دواړه به د یوه سړي سره ارسال کړي، هغه به ضعیف وي. داسې بل مرسل به وي چې هغه مرسل او د مخرج سره جلا وي، یعنی د چې کوم ارسال کړی دی بل به بیا بل سړی غورځولی، د بل سړی غورځولی. نو دا د دې دواړو یو دا خارجي، دا دویم دغه. دریم
فتوا د صحابو به دغه رقم وي، داسې مرسل به وي چې اعتضاد به کېږي په فتوا د چا سره. څلورم داسې مرسل به وي چې د اعتضاد یې کېږي، ټینګي یې کېږي په فتوا د هغه جیلسه چې د صحابو نه وروسته دی. نو ځکه دا بیا معلومیږي چې دی اصل یو اصل درلودلی دی. د مرسل کې څو قسمه شروط ژر ژر راته ووایاست. دوه، یو قسم هغه شروط دي چې هغه مرسل کې خپله دي. دویم قسم هغه شروط چې په چا کې دي؟ معتضدات دي خارجیه. او په مرسل کې څو شرط دي؟ درې. اول شرط دا دی چې څوک دی به خپله ثقه وي. دویم شرط دا دی د کبار طبقه به لوړی. دریم شرط معروف بالروایت عن الثقات. دا به موږ څنګه معلومو؟ د دې لپاره موږ څو طریقې وویلې؟ درې طریقې. یو دا دی چې نص علما ووایي، دویم دا چې د خپل نسو کې، دریم دا چې موږ په خپل دراسه معلوم کړو. د شيوخ وګور په تهذیب الکمال کې، تهذیب الکمال کې، تهذیب التهذیب دي کتاب. دا اوس معتضدات خارجه بیا څلور دي. یو دا دی چې بل دا روایت چې د مرسل کړی دی دا غیر روایت بیا بل چا مسندم کړی، دا یو شرط. دویم یو اعتزاد. دویم بل چا مرسلان کړی لیکن مخرج جلای، بل چا هم مرسلان کړی خو شرط به دا وي چې دا دوه مراسل به مخرج شي جلای. مخرج هغه ته وایي چې دا ځای د صدور ته وایي. نو یعنی یو به د کوپیه والا مخرج مرسل وي، بل به د چا مدینه والا. نو ځکه بیا اتفاق نشي کېدی چې دی به خامخا یو سړی عذاب کړي. نو بیا هم دا یو دریم شرط دا دی چې د به اعتزاد سوی په فتوا د چا باندې، یعنی عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه وایي فتوا دار کان صادره کړي چې د دې ارسال څه په وسی. نو دا بیا معلومه چې دی په اصل کې اصل درلودل دي. څلورم کچیر صحابه نو کچیر بعد د جیل د صحابه اوس نو بیا معلومیږي چې ګوره د مرسل چې راغلی دی دا د یو اصل لري. دا علم دا غټ خلک دي په دې باندې فتوا ورکړي. نو معلومه ده چې یو اصل د دې سره چش دی ستا په پوسواس. دا د مرسل هغه ګرد باسو، خو په مرسل کې بیا دا اختلاف چې په دې احتجاج نیول کېږي کنه، دا چې اتفاق ته راوړي. دا مخکې ما اشارتن کړی، اوس مې اشارتن وکړي چې دا تفصیلواره کې ډېر وخت خوري. نو زموږ سره هغونه وخت نشته که بیا په یو جلا وخت کې موقع پیدا شو د موقعې د ټولو دروسو بعد بیا خدای پاک دا موقع راکړه موږ ته چې پر دې باندې بحث وکړو تفصیلواره وبیا کو. نن دغونه بس کافي دي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.